السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې پوروړی یم او کاروبار مې ډېر خراب سو، نو چې هر شي ته لاس ور واچوم زر راته خاورې سي. محترمه تاسو کاروبار پر مخ بیاست، شاته مو پام نه وي. دا کاروبار چې د انسان بیرته له سلو څخه صفر ته راځي، د دې دپاره ډېر علتونه دي. یو علت دا دی چې په کاروبار سړي برابر وي، تکبر به نه کوي، لوی به نه کوي. بعضې ورونو بس غره سي، لوی ځین شروع سي، بارانه بیا دیوالان سي. بعضې نظر سي. نو خو نه موږ اسکار نبوي استعمالوو، نه تعویز. بس موږ چې وایو موږ د روپۍ زموږ د برابر، او نه شکر وایو، ادا کوو د دې نعمت. یو څوک سرمایه‌دار چې باید شکر ادا کړي، چې ځای ته ننوځي چې یاره به دا زه نه یم، دا ستا ورکړه ده. زموږ دغه سرمایه‌دار چې بالا د وزیرانو په لکیو پسې چې هغه یې تله ونیولي چې بالا له وزیرانو سره شناخت سي، د غټو غټو خلکو سره شناخت سي، الله دې شاد سي. نه نو دا ټول هغه څه دي چې د نعمت د زوال اسباب دي. نو بیا چې له مځکې ووځي، بیا نو بېرته د یو بېکارتو دعا وي. محترمه د عبدالله بن عمر رضی الله مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي چې پر تاسو باندې چې په معاشیاتو په زندګي کې سختۍ در باندې راسي، چې نو له کور راوځي، دا دعا وایاست: بسم الله على نفسي ومالي وديني اللهم رضني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. نو دغه دعا وایاست، الله جل جلاله به مو بېرته کارونه برابر کړي. حدیث رقم 315 کتاب الاذکار د امام نووي صفحه 103. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.